مهرباني نه وځه ښه دا سیده لوړ شه یوې طرف ته چې ورته ووایې بیا څه غوښتنه خو نه تر غوړې چې هغه لوندې کې بیا شنې خو نشته شته زما انجینر یم ښه پلنه هم نه ده کړې نو وسړی لګیا شئ ده چی دی؟ ده کوکو؟ ها دا کومه سړی ده خدمت درته د سلیکشن ها ضرور به بیا څه خواست راپور به جوړوي پاکه مې د یې صرف زه بیا خپرونه جوړه کړم نیم ساعته خپرونه ملي راډیو ټلویزیون کې کوبل ته ویله تر ځای مې ده نو مې حکمت الله دی په الحال په دا شنه خونه کې مصروف یم د شنو خونو نشتوالي خو بزګران د زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي چې یوه ستونزه لویه ستونزه یې په دې کې ده چې د بزګرانو شنې سبزۍ ورسیږي مثلا بدرنګ وي بانجان وي پیازان وي او کوم سیزن چې وي یعنی په سیزن کې مکمل شنې سبزۍ که مطلب پیازان الوګان دا په یو ځای باندې ورسیږي نو ریټونه یې طبعا چې رلویږي کله چې عرضه زیاته شي نو طبعا په ریټو باندې منفي تاثیر غورځوي نو شنې خونې نشتوالی په دې حالت کې د شنه سبزي یا لوګان یا بانجان یا پیازان د دې لپاره چې شنې خونې نه وي چې بزګران یې په سټور کې وساتي آینده دپاره د څو میاشتو دپاره نو دا بیا چې بازار کې چا خبره چې خلک وانخلي دا د مابین څه یعنې ختمیږي نو د یوه ستونزه دغه د زیاتې ستونزې لري خو مهمه ستونزه دغه ده چې سبزي په یو ور رسیدل بزګران بیا د ستونزو سره مخ کوي ځکه په ریټو باندې بیا بد اغېزه کوي ځکه مکمله سبزي او بدرنګ بانجان پیازان او لوګان دا په یو ځای باندې چې ورسیږي نو بیا بزګران نشي کولی چې ټول په یو وار باندې بازار کې عرضه کړي خلکو تقاضا ته ځواب ووایي